تازه خبر پاکستانی جیټ الوتکې ننګرهار کې بمبار کړی او د کونړ پر فضا دورې وهي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. زاویه نیوز له ځایي سرچینو معلومات ترلاسه کړي چې د شنبې په شپه شاوخوا 8 بجې پاکستاني جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ په باسوال سیمه کې بمبار کړی او تر پیښې وروسته یې ساحه کې امبولانسونه د جسدونو او ټپیانو د انتقال په حال کې لیدل شوي دي. دغه راز تر ډیورنډ کرښې هاخوا افغانستان په خاوره کې د کونړ پر فضا هم 2 پاکستاني جیټ الوتکې د ګزمې پر مهال لیدل شوي دي. سرچینې وایي د ماخوستن له 8 بجو د دغه خبر تر خپرېدو پورې د ننګرهار او کونړ پر فضا د جیټ الوتکو ګزمې روانې دي. د پاکستان استخباراتي ادرسونو د ننګرهار باسوال کې د پاکستاني طالبانو د یو مرکز نښه کولو ادعا کړې، خو افغان طالبانو بیا د پاکستان د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. پاکستاني جیټ الوتکو تر دې وړاندې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې اهداف په نښه کړي دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.